دنیا کې چې هر یو دروازه کولاویږي نو د هغې دپاره د چابي ضرورت دی، لیکن د جنت د دروازو چابي چې ده هغه لا اله الا الله ده. څنګه چې امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث نقل کړی دی د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه نه. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مفتاح الجنة شهادة ان لا اله الا الله. د جنت چابي د دې خبرې گواهی ده چې سړی د لا اله الا الله گواهی ورکي، دا د جنت چابي ده. خو وهب ابن منبه رحمه الله نه یوه ورځ پوښتنه وشوه، ویل جناب لا اله الا الله د جنت چابي ده، مقصد دا و چې د اعمالو ته به څه ضرورت دی؟ نو هغه ته یو ناشنا جواب ورکوي، فرمایل ویل د جنت هر یوه چابي چې هغه جنت چابي خو لا اله الا الله ده، لیکن شرایع الاسلام چې د هغه د دې غاښونه دي. که ته داسې یو چابي راوړې چې هغه غاښونه لري نو تا ته به تاله کولاو کي، او که داسې یو چابي راوړې چې هغه غاښونه نه لري نو هغه تا ته تاله نه کولاوی. نو همداسې لا اله الا الله سره د اعمالو ضرورت دی، ځکه که یو انسان لا اله الا الله ووایي خو اعمال نه کوي، داسې مثال لري لکه چابي شته خو د هغې چابي غاښونه ټول مات دي، غاښونه خراب دي، هغه به چرې کولاوالی رانه ولي. خو چې کله یو انسان لا اله الا الله سره نیک اعمالو کې نو د هغې د چابي غاښونه روغ دي، نو د هغه ته به دروازه کولاو کي. امام ابن قیم رحمه الله د دې مثال ډیر زیاته مدح بیانوي او فرمایي لا تلغین هذا المثال فکم به من حل اشکال لدى الاذهان. دا مثال ما لغوه کوه ځکه څومره ډېر ذهني سوالات هغه د دې په وجه باندې حل کیږي.